ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لوی فرض زده کړه د اسلام لوی فرض نور کړه دا کله بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې 26مه ورځم تر دې دمه د الله رب العزت په طاعت همدارنګه د الله په عبادت او په خوشحالي له رسولي وي او د نورو ورځو توفیق د طاعت او عبادت هم د پاک رب نه غواړم. نو اوس به راشو ستاسو پیغامونو ته چې زموږ ورونو د کم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به وورو. السلام علیکم. سلامونه دې مولوي صاحب ته ورسېږي. د کندهار نه عزت الله خبرې کومه. مولوي صاحب زما دوې پوښتنې وې. هغه په داسې چې موږ د رنګو کاروبار کوو نو ځینې وخت زموږ د بدن پر اجزاو مثلا پر لاس پښه ولګېږي نو موږ چې هغه پرېولو خو بیا هم هغه زموږ پر لاس وي. آیا د دې سره زموږ لمانځه او داس غسل ته کوم تاوان شته او که یا؟ او بله پوښتنه مې دا ده د مولوي صاحب څخه. مننه وروره ستاسو د پیغام نه. رنګونه متفاوت دي. ځینې داسې رنګونه دي چې هغه د پلاستیک په شان دي. د انسان د پوستکي لپاره هغه پرده ګرځي چې معنی د اوبو ګرځي چې هغه پوستکي ته اوبه بیا نه رسیږي. که دا سو رنګ د ستاسو په نوک باندې یا ستاسو په بدن باندې وي هغه بدن چې د هغه وینځل په اوداسه کې فرض دي نو بیا ستاسو اودس نه کیږي. اول به دا رنګ صفا کوئ بیا به اودس کوئ. همدارنګه که داسې رنګ چې په شکل د پلاستیک وي او معنی د اوبو د رسیدلو بدن ته وي که د انسان په بدن وي د هغه انسان غسلم نه کیږي. اما که داسې رنګ وي چې هغه صرف په بدن باندې لګېدلی وي خو ازاله کې لږ مشکل وي لکن د اوبو رسیدلو معنی نه وي د اوبو د رسیدلو معنی نه وي بلکې هغه پوستکي ته اوبه رسیږي خو صرف د رنګ هغه نمونه پاتې د رنګ هغه ذات پاتې دی نو داسې رنګ باندې اودس هم کیږي غسل هم کیږي. اما که پلاستیکي رنګ و چې هغه پوستکي ته پوښ ګرځېده او د هغه په واسطه باندې نه پوستکي ته اوبه رسېدلی نه هغه ځای لوندېده نه اودس کیږي نه غسل کیږي. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم مولوي صاحب محترم. زه دا پیغام د کندهار ولایت څخه تاسو ته ثبتوم. مولوي صاحب محترمه زه چې په خپله ماسپښین اودس تازه کوم بیا تر ماخوستنه پورې داسې اودس نه کوم چې دا اوس تازه کړي او بیا تراویح هم به کوم. آیا دا زما تراویح روایش لري او که او بل مولوي صاحب محترمه زموږ په مسجد کې 3-4 دا صفه درېږي په دا 3-4 کې 2 صفه چې دي مکمل ولاړي او دا 2-3 چې دي دا یو لرې لرې سره ولاړي په مابینځ کې فاصله یې بیرته یو ځای نه سره درېږي په یوه لین بین. آیا د دې لمونځونه چې کوم ګناه لري که نه کېږي که یا؟ خدای سامان. السلام علیکم ورحمت الله. الله دې مل شه. که تاسو په خپل اوداسه باندې مطمئنه یاستئ او ستاسو اوداس هغه حالت ته نه وي رسېدلی چې په هغه باندې مونځ کول مکروه وي یعنې تاسو په عذاب کړي یئ په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته. تاسو کولی شئ چې په هغه اوداسه باندې 1 مونځ 2 منځونه او 3 منځونه وکړئ. که هغه اودس تاسو په عذاب کړئ او هلته اودس نه کوئ په هغه اودس باندې بیا تاسو مونځ کوئ نو هغه ستاسې مونځ مکروه کوي. دویمه مسئله د صفونو ترتیب او د صفونو تنظیم دی. زمونږ فقهاو د صفونو ترتیب او د صفونو تنظیم بیان کړی چې په اول صف کې باید مشران ودرېږي. همدارنګه په دویم صف کې ماشومان ودرېږي. ورپسې بیا نور فقهاو ډېر زیات تفصیل بیان کړی دی په دې کې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د صف په تنظیم باندې ډېر زیات تاکید کړی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې تاسو خپل صفونه برابر کړئ، ځکه د صفونو تنظیم او د صفونو برابروالی دا د مانځه د تمام او د مانځه د کمال نه دی. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتصون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم، یا صفونه برابر کړئ یا په خپل مخه کې د الله رب العزت نه مخالفت وکړئ. نو چې په اول صف کې ځایي څوک په دویم صف کې درېږي دا مکروه دی، چې په دویم صف کې ځایي په دریم صف کې درېږي دا مکروه دی. نو باید چې صفونه پوره کړی شي، چې اول صف کې ځای وي نو دویم صف دې نه درېږي، چې په دویم کې ځای دریم دې نه درېږي، او چې درېږي په صفونو کې باید ډېر نږدې ودرېږي چې د دې ترمنځ شیطان ځای ونه نیسي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه شه بخیر؟ یوه پوښتنه مو دغه پوښتنه وه چې زموږ ملا په اعتقاد کې ناست دی، دا د ترابیه بعد نصیحت کې دغه اول پوښتنه مې دغه وه. دویم پوښتنه مې دغه وه چې د ورځې 550 وارې یاره یم وه، دغه ثواب لري که نه لري؟ د پیغمبر په دغه کې وبخښئ. دغه دوه پوښتنه وه زما دا که. سلام علیکم. زموږ ځینې ورونه او خویندې په دې نظر او په دې فکر دي چې څوک اعتکاف ته کېناسته هغه دې د سره خبرې نه کوي. مطلب د نه خبرو کولو دا دی چې دنیوي خبرې به نه کوي. کولی شي چې زموږ خویندې په اعتکاف کې ناستې دي، زموږ ورونه چې معتکفین دي په جماعتونو کې اعتکاف ته ناستې دي، چې هغوی خبرې وکړي. بلکل سکوت او چوپ کېناستل په دې کې ګناه ده. هغه وخت لا زده کړې ما نه وې کړي چې کله په کلي کې وم هغه زموږ د جومات امام و، هغه اعتکاف ته ناست و، نو هغه به چې کله موږ سره خبرې کولې یا څه شی به یې غوښتل په اشارې به یې غوښتل، نو هغه وخت ما زده کړې نه وې کړې، زه په دې باندې نه پوهېدلم. نو هغو به سکوت ثواب ګڼه، او څوک چې سکوت همدارنګه چوپتیا په اعتکاف کې ثواب ګڼي دا ګناه ده. کولی شي چې د خپل مشکل لپاره دیني خبرې وکړي. نو ستاسو امام چې معتکف دی تاسې دپاره نصیحت کوي، دا ډیره بهتره خبره ده. تعلیم د دین، تعلیم د قرآن، تعلیم د احادیثو معتکف کولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته، لا ثواب ډیر دی. او هغه د الله رب العزت نومونه چې اسماء الحسنا دي تاسې وایئ، پر د ایصال ثواب یې بل چاته سپارئ، ښه خبره ده، په دې کې کومه ستونزه نشته، خو په دې شرط چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو او د سنتو مطابق وي، په هغه کې خرافات او بدعات نه وي. بل پیغام به واورو، خو راته ښکاري چې دا پیغام ډیر لوی دی. محترم مولوي صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د لښکرګاه څخه خبرې کوم. محترم مولوي صاحب، زما کور په لښکرګاه کې دی. کله چې زه مساقلاتو په سفر ځم نو مخکې ګریس چې څو شپې وکړم، ګریس تقریبا زما د کور څخه 10 کیلومتره لرې دی د لښکرګاه څخه، او مساقلات د ګریس 6 کیلومتره لرې ده. کله چې زه سهار مساقلات ته ولاړ شم بېرته ګریس ته راسم، په ګریس کې هم کور ته نه راځم. ایا په ګریس کې زه مسافر یم که یا؟ کابل مولوي صاحب دا سولات نارې وال په ګویا کې دا څه رقم چې په اسپیکر کې، او په اسپیکر کې تراویح ختم او د سهار لمونځ و اقامت په اسپیکر کې، او فاتحه په بار ټوله ورځ د قرآن شریف لوستل په اسپیکر کې. د اقامت په وخت کې لاسونه پر نامه نیول، او د نیت په وخت کې لاسونه تر بغلو ایله او بیرته پر نامه نیول. د نابالغ هلک اذان کول، که چیرې د رود یا د غره خر د یو سړي د کور ترمنځ 15 کیلومتره وي، دغه سړی چې کور ته ځي کښتۍ او پل نشته، نو دغه سړی به 90 کیلومتره فاصله وي. دغه سړی چې په دا 15 کیلومتره کې خپل علاقه ویني مسافر دی که یا؟ ټول دې وخت نه ضایع کوم، خدای دې سپارم شاد او خوشحاله اوسې. او تقریبا ستا ټوله خپرونې ما ثبت کړي دي، انشاءالله زما سره ستا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال دې ډېر طولاني و، په دې هیله چې زه ستا د سوال او د پوښتنې ټولو جزئونو ته ځواب درکولی وشم او ما نه هیر نشي. زموږ فقهاو د سفر اندازه او مسافت ټاکلی دی چې هغه 9 کیلومتره فقه اسلامي چې په دې باندې اعتماد د جمهور فقهاو نقل کړی، او زموږ د دیوبند علماو تقریبا د دې نه څه کم ټاکلی دی. نو ته چې کله د لښکرګاه نه روانیږي، چې ستا کور په لښکرګاه کې دی، چې کله د لښکرګاه د حصې نه ته ووتلې، یعنې څومره ساحه چې د لښکرګاه د ښار ده، هغه پولیس چې مربوط دي د لښکرګاه ښاره پورې، د دې نه چې کله ته ووتلې ته مسافر یې، ته به د سفر مونځ کوي.
نو چې کله ته بیرته راګرځې راغلې ګرش ته چې ګرش او د لشکرګاه ترمنځ 10 کیلومتره فاصله د خپل کور ته نه راځې په ګرش کې مې ته په ګرش کې هم د سفر مونځ کوي تر څو چې د لشکرګاه حدودو او د لشکرګاه ساحې ته نه یې رارسېدلی. حتی که د لشکرګاه حدود 10 کیلومتره وي یا 15 کیلومتره وي خو د لشکرګاه حدودو ته لا داخل شوی نه یې چې هلته په تا باندې مونځ راځي نو ته به د سفر مونځ کوي. نو په ګرش کې ته مسافر یې د سفر مونځ کوه خو په دې شرط چې د ستا اصلي سفر موسی وي نه ګرش ځکه ګرش نږدې دی. نو چې موسی قلعه ته لاړې د موسی قلعه نه چې بیرته راګرځې ته ګرش ته راځې نو دا خو تقریبا د لشکرګاه نه 10 کیلومتره لرې ده. تلته به د سفر مونځ کوي اقامت مونځ به نه کوي لکه د حضرت علي کرم الله وجهه دا هم قول دی چې هدایي په اول جلد کې دا رانقل کړی دی. دویمه پوښتنه دی چې په لاسپیکر کې د صلات نارې وهل دې ته زموږ فقها تصویب وایي او علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په خپل رسائلو کې د فقهاو 3 قولونه په دې کې رانقل کړي دي. اول قول چې دی د متقدمینو احنافو دی. زموږ متقدمین احناف وایي چې تصویب یا د صلات نارې وهل په مانځه کې غیر د سهار مانځه نه نورو منځونو کې مکروه دی. تصویب یعنی صلات نارې وهل په منځونو کې غیر د سهار د منځه نه په نورو منځونو کې مکروه دی. سهار منځه کې نارې وهلی شي په دې کې کوم مشکل نشته دی. دویم قول چې دی د امام ابو یوسف رحمه الله دی. امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې علماو عمراو ته دا جایز ده چې هغوی تصویب یعنی صلات په منځه کې نارې کړي. علما او عمراو ته جایز ده ځکه چې هغوی د مسلمانانو په امورو باندې مشغول دي. دریم قول چې دی زمونږ د متاخرینو احنافو دی. متاخرین احناف لیکي چې تصویب په ټولو منځونو کې د هر چا لپاره جایز دی غیر د ماښام منځه نه. غیر د ماښام د منځه نه په ټولو منځونو کې تصویب جایز دی او د هر چا لپاره دا جایز دی ځکه چې دا وقت د سستی او د تنبلی وقت دی او د ماښام وقت چې دی دا د سستی او د تنبلی وقت نه دی ځکه چې د اذان او د اقامت ترمنځ هلته بالکل وقفه نشته دی مونځ درېږي. لکن زمونږ اکثرو فقهاو دا د متاخرینو علماو د متاخرینو احنافو قول غوره کړی دی او ویلی دی چې تصویب جائز دی او دې ته حسن ویلی دی لکه رد المختار همدارنګه فتاوای هندیې او خانیې دا قول را نقل کړی دی. اما ځینې زمونږ فقهاو دې ته په کامل طور باندې بدعت ویلی دي لکه مولانا کفایت الله په کفایت المفتی کې دا قول را نقل کړی دی. هلته یې لیکلی دي چې تصویب په منځونو کې دا مکروه دی. تاسو کولی شئ چې کفایت المفتی 3 جلد 199 صفحه مطالعه کړئ. لکن مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله همدارنګه مولانا رشید احمد گنگوهی په فتاوای رشیدیه کې په 280 صفحه کې همدارنګه په امداد المفتیین کې په 306 صفحه کې لیکي چې دا تصویب کله ناکله خیر دی اما د دین عادت جوړول او په هغه باندې التزام کول دا بدعت دی او دا صحیح خبره نه ده. کله ناکله تصویب خیر دی خو چې خلک د دې باندې التزام کوي او دا ځان لپاره عادت جوړوي دا صحیح خبره نه ده، دا بدعت دی. او دې ته بدعت ځکه ویلی دي چې مراد د دې نه هغه التزام او همیشګي ده چې په دې باندې باید همیشګي ونه شي. دویمه پوښتنه دی چې د تراویحو مونځ او همدارنګه نور منځونه په لاسپیکر کې یا فاتحه بار بار لوستل په لاسپیکر کې زمونږ فقهاو په ځانګړې توګه علامه یوسف لودیانوي شهید په خپل کتاب کې په 3 جلد کې لیکلی دي چې د ضرورت د وجې نه کولی شي چې تراویح او مونځ په لاسپیکر کې وکړي. لکه جومات 2 منزله دی یا جومات تنګ دی، د جومات نه بهر خلک ولاړ دي، نو کولی شي چې مونځ او تراویح په لاسپیکر کې وکړي، خو د لاسپیکر ویلم همدارنګه د لاسپیکر غږ به دومره وچتوي چې دا خلک یې واوري. داسې نه چې نور کلی او کور په دې کې په تکلیف شي او هغوی تکلیف شي، ځکه په کورونو کې مریضان به هم پراته وي. اما بغیر د ضرورته د لاسپیکر وچتول او نور خلک په تکلیف کې غورځول دا ناجایز دي. ګوره دا حرام دي چې لاسپیکر ته ضرورت وي، د هغه آواز به په هغه اندازه وچتوي چې هغه ضرورت رفع شي. او د فاتحې مسئله دا خو تعزیت دی، په دې باندې څو بار غږېدلی یم. زمونږ فقهاو د فاتحې لوستل په لاسپیکر کې چې قرآن لوستل سمع واجب هم دا څوک هغه ته غوږ هم نه باسي، دې ته بدعت ویلي. بهتره خبره دا ده چې هغه تعزیه په هغه طریقه باندې وشي چې سنت د رسول الله ادا شي او خلاف د سنت نه وي. دریم بل سوال دی دا و چې په وخت د اقامت کې د لاسونو تړل
چې کله اقامت کیږي څوک چې لاسونه په نامه باندې تړي په دې کې هیڅ کم ثواب نشته اگر که دا معتقد د هغه په سنت باندې هم وي نو باید چې په هغه کې ارسال وي. ارسال بهتره خبره ده. زموږ فقهاو په دې باندې تصریح کړې ده دا نه چې کله اقامت کیږي سړی به لاسونه په نامه باندې تړي. بل سوال دی دا و چې کله نیت کوي آیا ارسال وکړي که د ارسال نه مخکې د لاسونه وتړي. په دې کې هم زمونږ فقهاو ډیر ګڼ اقوال را نقل دي خو بهتره خبره دا ده چې واما وقت الوضع فالاصح عند اصحاب الشافعي انه يرسل ارسالا خفيفا بعد التكبير ثم يزع كما ذكره النووي ومثله روي عن محمد في النوادر. امام شافعي رحمه الله وایي چې لږ ارسال دی وکړي یعنی لاسونه د تخرګونه لږ ځوړند کړي وروسته د هغه د بیا لاسونه وتړي. وعند أبي حنيفة وأبو يوسف يزع كما فرغ من التكبير ولا يرسل وبه جزم قاضي خان في فتاواه ولم يذكر خلافا وهو مذكور في الذخيرة والهداية وغيرهما. لكن امام الشافعي رحمه الله او امام ابو يوسف چې شیخین دي دوی وایي چې کله لاسونه پورته کړه غوږو ته ارسال به نه کوي نه ارسال خفیف نه زیات بلکې لاسونه به د خپل بیرته په نامه باندې تړي. نو بیا لاندې لیکي چې فالوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد. نور به زیات تفصیل پې نه کوم خو د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام ابو یوسف مذهب دا دی چې هغوی وایي ارسال به نه کوي بلکې لاسونه به تړي او قاضي خان هم په خپله فتاوا کې په دې باندې جزم کړی چې نه به ارسال خفیف وي نه زیات بلکې چې لاسونه یې پورته کړه مغسې به یې تړي دا نه چې ارسال وکړي. په دې هیله چې د خپلو سوالونو ځواب دې ترلاسه کړی وي. یو سوال یې راته ښکاري پاتې دی یو دوه تنه. د نابالغ اذان او قبل الوقت اذان اکثره فقها زموږ په دې متفق دي چې باید اعاده شي او که ته راغلی د خپل کور ته د ستا د کلي او د کور ترمنځ باندې نهر حایل دی او ته مستقیم دلته 2 کیلومتره لار ده پول نشته کشتۍ نشته چې لاړ شي ته په 90 کیلومتره کې راګرځې د خپل کلي ته راځې نو ته په سفر کې مسافر یې نو باید چې دلته د خپل مونځ په سفر باندې وکړې. دی خوا ستا کور دی او هغه طرف ته ته یې په منځ کې سیند دی نشې کولی چې د خپل کور ته ورسېږې او دا د ستا د کلي او د ښار په ساحو او په حدودو کې هم نه راځي. دا 90 کیلومتره لاره چې ته طی کوې او سفر کوې په دې کې ته مسافر یې مونځ به قصر کوي. په یو پیغام کې زموږ ډیر وخت ولګېده څه پیغامونه نور هم شته دی وخت هم کم دی خو زر زر دی واورو. السلام علیکم باندې کېدې او سلامونه ومانې زما د مولوي صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې سړی په اعتکاف کې او بیا د باندې خلکو سره ټلیفون کوي دغه څنګه دی دغه په اړه که معلومات راکړئ. السلام علیکم. بغیر د ضرورته خبرې په کار نه دي معتکف لپاره که ضرورت وي مشکل پکې نشته. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب جوړ په خیر. زه عبدالقادر د کندهار ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. مولوي صاحب زما یو 3 پوښتنې دي هیله ده چې جواب یې راکړم. مولوي صاحب زه په حاصل کې د هلمند یم دغه د کرزه انتخابات چې تېر شو د دغو نه یوه ورځ وروسته چې د روژې مبارکې ورځ وه نو زما د مشر ورور موټر پر مین باندې وختې زما 4 ورونه پکې شهیدان شو په یوه ورځ. نو دا زما ورونه چې وه ډېر مؤمنان کوچنیان وو یو د 7 کالو یو د 10 یو د 14 وو او یو مشر چې هغه د 22 کالو وو. مولوي صاحب دغه مین چې چا پټ کړی و دغه دا موږ پېژندی دا سړي موږ پېژندلو خبر و چې تر دغه لار باندې د دوی موټر تېرېږي د دوی کور ته تللې ده د هغه لار چې وه نور 3 کورو ته هم تللې وه دوی په خبر وو نو حتی دوی خبر وو دوی دا کار وکړي. نو مولوي صاحب پوښتنې په دې ډول ده چې په ورځ د قیامت به د ده سره دغه حساب کېږي که به نه کېږي چې تا نامه یې ولې پټ کړی یا په دغو قتلو کې دی ورسره شریک دي که نه دی. او دویم پوښتنه بیا په دې ډول ده چې مولوي صاحب چې زیات وخت ما نه د فقه په کتابو کې لیدلي دي چې دغه د جمعې لمونځ دی وایي چې واجب دی او دلته موږ د مسلمانانو دغه مولیان بیا وایي چې دا فرض دی. په دغه به لږ نور راواچوې او درېیم پوښتنه بیا په دې ډول ده چې مولوي صاحب چې دغه وتر د کوم وخت را نقل او څونه ثواب لري او په پرېښودو یې څونه ګناه شته. ډیره مننه وروره ستاسو د پیغام نه الله رب العزت د تاسو ته اجر درکړي. که څوک قصدا د مسلمان وژني هغه د دې د قتل مسؤول دی او که د دې مطلب د مسلمان وژنه نه وي بلکې بل څوک هدف وي کفار او د اسلام دښمنان وي دا مقصود نه اوسېږي په دې کې بیا نو مشکل نشته دی. بیا به هم په قتل خطا کې راځي
خو لاکن قصدا څوک مسلمان وژني دا به مسؤولي او د آخرت په ورځ به الله رب العزت د دې نه پوښتنه کوي. او د فرض او د واجبو حکم یو شی دی او د وترو په باره کې چې وتر مونځ واجب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا ثابته ده، لکه د حضرت بریده رضی الله عنه حدیث دی، هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث دی، یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. ابو داود اول جلد 208 صفحه، همدارنګه مشکات 114 صفحه. هغه وایي چې ما د رسول الله نه اورېدلی دي چې هغې وتر مونځ حق دی، چا چې وتر نه کړه هغه زموږ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث 3 ځلې تکرار که. همدارنګه امام حاکم دی حدیث ته صحیح ویلي. تاسو کولی شئ فتح القدیر اول جلد 301 صفحې ته مراجعه وکړئ. د سخت وعین هغه څوک چې واجب پرېږدي، یعنی په قصد سره واجب پرېږدي نه ادا کوي، نو ګویا چې هغه تارک د واجبو دی او هغه ګنهګار دی. لکه رسول الله فرمایي الوتر حق على كل مسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. په دې به اکتفا وکړو. آخریني 2 پیغامه به یو ځای واورو چې وخت ډېر کم دی. السلام علیکم. مولوي صاحب زه تاسو سلامونه وایم، ستاسو تخنیکي همکارانو ته حیاتا د کندهار څخه خبره کوم. زما سوال په دې ډول دی، خو اصلي کې دا 8 کاله کېږي کندهار ښار کې ژوند کوو، نو ځای ما اصلي وطن کې دی، هلته مځکه و سرای لرم، خو نو ګزاره نه پکې کېږي. دلته یو نمره لرم، دا جوړوای نه سم، یو 4 لکه روپۍ لرم، په د هغه نه جوړېږي. نو اوس مې سوداره چې اخونه پکې جوړ کړم، 4 لکه روپۍ یو کال باندې تېر شوی دي، په دغه کې زکات شته کېږي او که نه کېږي. او بل دا چې د ګدر اوبه چې چرۍ ته ورګډې شي، دا څنګه چې دا د لوټ اوبه د غوړې اوبه یا د وړو اوبه دا چې چرۍ ته ورګډې شي، دا چټلو اوبو ته دا څنګه چې ګناه لري نه لري، او دا حرام نه وي چې که دلته په کور کې نه چې ورګډې په چرۍ کې ورګډېږي دغه چټلو اوبو ته. او دا پیغام د دې واري راته نشر کړي، دا د روژې د اول و دوم رئیس زه تاسو ته پیغامونه پرېږدم، یو پیغام هم نه دی راته نشر کړی. نو که نه شي نشر دغه 22 تاریخ ته 29 تاریخ دی، نو زه هم ستاسو د راډیو سره په دغه مخشه کوم. نور مخمنې سمه د خدای په امان. السلام علیکم محترم مولوي صاحب، ما دا پیغام دی په روژه کې پر کوچنیانو باندې ظلم، روژه صحت لري او که نه په کوچنیانو باندې ظلم کول، ښکنځل کول، کوچنیان وهل روژه صحت لري او که نه نو مخمنې سمه الله دې مال عبدالقادر ورته به دا وایم چې خفه کېږه مه، رکوزیا سره مخه مه کوه، موږ سره مه کوه، سینه غټه ساته. هغه پیسې دا د اولنی پیغام دی چې ما ته را رسېدلی. چا پیغام چې ما ته را ورسېږي قابل د نشر وي، چې په هغې کې ادبیات ساتلي وي، چې قابل د اورېدلي وي، زه نشر کوم. نو هغه پیسې چې تا ساتلي کال پې تېر شوی، په هغه کې زکات په تا باندې لازم دی، او کوشش دې وکړي چې هغه اوبه چې په هغه کې رزق وي پلیتو اوبو سره پرې نه وځي، چې ضرورت وي یا مشکل وي بیا په هغه کې پروا نشته دی. او دې بل ګران ته ووایم چې ماشومان خو ګلان دي او زموږ سره سترګې دي، باید د هغو په تربیت کې د هغو په تادیب کې موږ کوشش وکړو، دا نه چې هغه ووهو او وډبوو، که په روژه کې وي او که په غیر د روژې. نو څوک چې په ماشومانو باندې زیاتی کوي، په هغو باندې ترحم او شفقت نه کوي، په هر وخت کې رسول الله وایي دا زما د جملې نه دی. او نو باید چې کورنۍ پلارونه همدارنګه میندې د ماشومانو په تربیت او د هغو په تادیب کې کوشش وکړي، دا نه چې هغو ته زورنه ورکړي، هغوی باندې ظلم وکړي او په هغو باندې زیاتی وکړي. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند م نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. درود په مصطفی نازنین ځان جو کړی